أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. صدق الله العظيم. ننبأ د سورة آل عمران درس نمبر 190 شروع کو. په دغه درس کې به موږ تاسې آیات نمبر 72 ترجمه او تفسیر وکړو. ان الذین بشک هغه خلق یشترون چې هغوی خلي بعهد الله په الله عهد سره و ایمانهم او په خپلو قسمونو سره ثمنا قلیلا ډېر لږ مال. اولئک همدا خلک چې دي لا خلاق لهم هیڅ حساب نه وي دوی دپاره فی الاخره په آخرت کې ولا یکلمهم الله او الله به خبرې نه کوي دوی سره ولا ینظر الیهم او نه به الله رحمت په نظر سره کسي دوی ته یوم القیامت د قیامت په ورځې ولا یزکیهم او نه به دوی پاکوي ولهم عذاب علیم او دوی دپاره به دردناک عذاب وي. نن په د سوره آل عمران په دغه آیات مبارکه کې الله پاک موږ تاسو ته د وعدې باره کې خبره کوي. وعده پوره کول دا ډېر ضروري کار دی. یو وعده دی بل عهد دی. عهد دا د 2 کسانو طرف نه وي. ته دغه ته وایې چې سبا به 3 بجې بازار ته ځو، دیم تا ته وایي چې سبا به 3 بجې بازار ته ځو. دغه ته عهد ویلی شي. اوس که ته رانغلې ګناهګار او که دی رانغو دی ګناهګار دی، ځکه دا خلاف کار تا وکړه. یو دی وعده. تا ورته ووایې چې سبا به بازار ته 3 بجې ځو او ده درته څه ونه ویلې، دا اوس ستا طرفه وعده شوه، نو دا به اوس ته پوره کوې. که ده ووایي چې او ځو نو دا بیا عهد شو، او که ده څه ونه وی دا بیا وعده شوه. نو وعده د یو طرف نه وي او عهد دا د 2 طرفونه وي. نو کوم انسان چې وعده خلاف ورزي کوي دا ګناه کبیره کوي. اول وعده مه کوه، چې وعده کړه بیا یې پوره کوه. ځکه حدیث شریف دی، ما تاسو ته بېګا یې وویې آیة المنافق 3. د منافق علامې چې دي دا 3 دي. اذا حدث کذبه، چې کله خبرې کوي نو درویغ یې، و اذا وعد اخلفه، او چې وعده وکړي خلاف یې کوي، و اذا اؤتمن خانه، او چې امانت ورسه کېدوي خیانت پکې کوي. دا د چا علامې دي؟ دا د منافق. نو منافق سړی وعده خلاف وي، خیانت کوي او درویغجن وي. که چا کې مثال خبره د یوه علامه وي چې وعده خلافي کوي، نو دا منافقت علامه پکې څه دی راغلی دی، دغه ته منافق عملي ویلی شي. نو دغه نه ځان ساتئ. اول وعدې مه کوئ. ته وایه والا وروره کمزوری یم نشم کوی، صفا خبره کوه که نه. څه خو مړ کوي خو دې نه چې ته درویغ یې وچ په وچه درویغ دې هم ووایې وعده خلافي دې هم وکړه. دا به یهودو ډېر کوله دا کار. همدارنګه دا آیات چې نازلېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ووی چې 3 کسان دي هغه څه به د الله پاک د قیامت په ورځ خبرې نه کوي، او نه به د رحمت په نظر ورته کسي، او نه به هغوی پاکوي، مطلب ګناه نه نه پاکوي، او دردناک عذاب به ورته وي. څوک دي؟ اول نمبر هغه کس چې دا پنسې ټیټي وي، د ټخنې څه وي ښکاري نه، دا پکې پټې وي، د پنسې جګې ساتوي. ها. دویم نمبر هغه کس چې خپل مال باندې درویغو قسم خوري، ولا چې دا ما په دومره خسته او دا ما دومره نه خسته ده. نو دغه نه هم ځان ساتو. ډېر خلک دي حلاله مزدوري وي ځان باندې په زوره څه کي حرامه کي، شاید په 1000 روپۍ اخیسته وي، ګاګ ته څه یایي ولا چې دا ما په څو اخیسته ده، دا ما په 1200 اخیسته. دا چې اوس دغې هر 100 روپۍ وګټي دا څه شوې ورته حرامې شوې. صحیح ده که نه؟
نو درویغو قسمونه په سودا کې هیڅ کله مه خورئ. او دریم هغه کس دی چې احسان کوي در باندې، چې د تا سره ښه کړي وي، یو 2 روپۍ درته درکړي وي یا تا مدد یې کړی وي، بیا درته همیشه یادوي څنګه چې هغه پلانکي ورځې مې در سره دا کار کړی و. نو داسې 3 کسانو سره الله پاک قیامت پر ورځ خبرې نه کوي. دغه نه ځان ساتو. همدارنګې هر هغه کس چې پردی مال قبضه کوي. اشعث رضی الله عنه نبی علیه السلام ته راغله چې ما تره دی او کوهي باندې ما نه قبضه کړې ده. نو نبی علیه السلام ته ویل چې بس ته ګواه راوله، کوهي به اطاع شي، که ګواه نه وي بیا به هغه قسم خوري. نو هغه وویل چې یا رسول الله نو ما خو ګواه نشته، خو به اوس قسم خوري. یا که هغه درویغو قسم وخوري که نه، نو دا به قیامت په ورځ څه وي؟ قیامت په ورځ به ده سره الله پاک خبرې نه کوي. قیامت په ورځ به ده سره الله پاک خبرې نه کوي او دردناک عذاب به ورته میلاویږي. نو دغه آیات مبارکه کې دغو خبرو ته څه ده؟ اشاره شوې ده. اوس به راشو خپلې ترجمې ته. همدارنګه یوه بله ضروري خبره، کله کله انسان په ګناه باندې واده وکړي چې والا سبا ته به ځو غلې ته، والا سبا ته به ځو سازونو ته یا سینما ته یا بل کار ته. اوس دا واده پوره کول ضروري دي؟ نه، دا نه دي ضروري. په دغه باندې نه ګناهګارېږي، ځکه دا د ګناه اراده شوې ده. نو ګناه نه ځان څه کوئ؟ ساتوئ. پوه شوئ؟ ان الذین بېشکه هغه خلک یشترونه چې هغوی خرڅوي بعهد الله په عهد د الله سره و ایمانهم او په خپلو قسمونو سره، یا یشترونه هغوی اخلي په عهد د الله سره په خپلو قسمونو سره ثمنا قلیلا ډېر لږې پیسې. دلته مطلب دا چې ته به په درویغو قسم باندې اربونه روپۍ وګټې، خو دا ډېر کم شی دی. اربونه روپۍ د هغې دنیا مقابلې کې داسې دي لکه د ماش یوه زر. نو په دغه معمولي دنیا باندې خپل آخرت مه خرابوئ. اولئک دا خلک چې دي لا خلاق لهم هیڅ حساب نه وي دوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې، ولا یکلمهم الله او الله به دوی سره خبرې نه کوي. دا ګوره ډېر زور غواړي چې الله تا سره خبرې ونه کړي. تا نه چې کله مور او پلار یا بل استاد څوک خفه شي څومره دې زړه خفه وي چې دا ما نه ویلې خفه دی. یا عام مسلمان د سره خبرې نه کوي، ته ځان سره ګیله من شي چې ما داسې څه کړي دي، او چې بیا الله د سره خبرې نه کوي نو دا به څومره زور غواړي. ولا ينظر الیهم او نه به ګوري الله هغه ته د قیامت په ورځې، یوم القیامت د قیامت په ورځې، ولا یزکیهم او نه به پاکوي دوی الله پاک، ولهم عذاب علیم او دوی دپاره به دردناک عذاب وي. کسې عهد پوره کوئ. بل آیات کې راځي ان العهد کان مسئولا، د دغه عهد بارې کې به تا نه پوښتنه کېږي. دغه دنیا کې چې تا کوم عهدونه کړي دي دا پوره کوه. هغه مشهوره کیسه چې د بني اسرائیلو چې یو کس په بل تاسو ته ما دا کیسه کړې وه چې سودا موده یې په وکړه، هغه ورته ویل چې ګواه راوله، یا یې ګواه بس الله مې جوړ کړه. صحیح شه. بیا چې سودا موده وشوه، لاړه بل ځي د سمندر کې، واپس چې ارتله پیسې ورته راوړلې، وروره ګوله کشتي نه وه، هغه بل کس هم را روان وه، هغه هلته انتظار یې کوله چې سړی به وسرسي او الله یې راته ګواه جوړ کړی دی، خامخا درویغجان به نه وي. نو هغه هلته دعا وکړه یا الله ته مې ګواه جوړ کړی، ته مې ذمهوار یې، او که زه دا پیسې هغه ته اوس ونه رسوم هغه به ما باندې ډېره بدګماني وکړي. لرګي کې پیسې ومنډلې، همداسې اوبو کې خوشې کړې. بل کس ماښامه پورې ولاړ وه، وی وی چې والا لکه سړي را سره دوکه وکړه چې کسې اوبو کې لرګی روان دی، یا زه د لرګی خو به یوسم یې کور ته، وچ به یې کم اور به بل کوپې چې کور ته راوړه چا وچې کړه چې ماتې کړه چې کسې پیسې پکې پرتې دي او کاغذ هم پکې پروت دی چې پیسې تا نه ما اخیستې دا مې درته راواستولې. نو کسه چې ته واده پوره کوي بیا الله د سره مدد کوي، او چې ته یې نه پوره کوي بیا هغه تا خپل مشکل دی. نن دپاره همدا بس دی. وما علینا الا البلاغ.